د لومړي ځل لپاره د بلخ مولانا جلال الدین محمد بلخي له نړیوال هوایي ډګر څخه د سعودي عربستان جدې ښار ته رسما دوه اړخیزه الوتنې پیل شوې. د یاد هوایي ډګر عملیاتي امیر احمد خالد اختیاري وایي چې د یادو پروازونو په لړ کې د پنجشنبې په شپه د لومړي ځل لپاره د کامیار هوایي شرکت له لوري 121 تنه افغانان د عمرې ادا کولو په موخه د سعودي عربستان جدې ښار ته ولېږدول شول. د اختیاري په وینا د پروازونو له پیلېدو سره سم به کامیار هوایي شرکت له مزار شریف څخه جدې ښار ته په اونۍ کې هره چهارشنبه یوه الوتنه ولري چې د 9 شمال او شمال ختیځ ولایتونو مسافر به یاد هیواد ته لیږدوي. موږ اوس کوشش په دې کوو چې ټولو هغه ځایونو ته چې موږ مسافر لرو پروازونه انشاءالله تعالی شروع. وزارت ترانسپورت هوانوردي همیشه دا کوشش کړی دی چې د وطنوالو لپاره د مسافرینو لپاره بهترین سهولت په ټولو میدانونو کې څه په زمینی ترانسپورت برخه کې دا او څه په هوایي ترانسپورت کې دا مهیا کړي. موږ له ټولو هغه بخښونو سره له هغه ممالکو سره چې موږ پخوا پروازونه درلودل او یا فعلا غواړو چې پروازونه شروع کړو له قونسلګریانو سره له سفارتخانو سره په تماس کې یو چې وکولی شو مسافرینو لپاره او د وطنوالو لپاره د ویزې سهولت بعدا له میدان څخه د پرواز سهولت او ټول سهولتونه ورته برابر کړو تر هغو د خپل موجوده مشکلات ته حل ټکی کړي. په همدې حال په شمال زون کې د کامیار هوایي شرکت مسؤلین له مزار شریف څخه جدې ښار ته د پروازونو په پیل خوښي څرګندوي او وایي چې له سعودي عربستان نه وروسته به هیوادوالو ته د اسانتیاو په هدف په راتلونکي کې هندوستان ته هم خپل دوه اړخیز پروازونه پیل کړي. په شمال حوزه کې د کامیار هوایی شرکت عمومی مسئول حاجی محمد طاهر مصدق په دې اړه وایي امروز این برای هموطنان عزیز ما یک خبر خوش است، یک نوید است که از شهر مزار شریف من بعد پروازهای شرکت هوایی کامیار به شهر جده صورت میگیره. کامیار قسمی که قبلا خدمت شما عرض کردم تلاش داره که خدمات خوبی را به هموطنان عزیز ما عرضه بکنه و رهبری کامیار بخصوص شخص رئیس به شرکت هوایی کامیار ازمرای کامگار بسیار علاقمند است که خدمات خوبی را به هموطنان عزیز ما عرضه بکنه. اگر تلاش داریم، تلاش های ما است بخیر جاری است، تلاش های ما که به کشور هندوستان به گرچه از کابل به مشهد و به تهران پروازهای ما هست از مزار شریف هم سهولت فراهم شد برای هموطنان عزیز ما که پروازها صورت بگیره. بلخوا سعودي عربستان ته یو شمېر تلونکي افغان مسافر هم د کامیار شرکت د هوایي پروازونو په پیلېدو خوښ دي. دوی وایي پخوا به دغه پروازونه یوازې له مرکز څخه کېدل چې کابل ته تر رسېدو به یې د لارې په اوږدو کې له ګڼ شمېر ستونزو څخه مخ کېدل. جدې ښار ته تلونکي 2 تنه افغان مسافر عبدالله و معصوم په دې اړه داسې وایي ما زیاد خوشحال هستیم که سابق از ولایت بلخ پروازونه بود به طرف جده مردم میرفتن کابل. حالا فعلا شکر الحمدلله مزار الی جده است، سهولت شده. هر کس میخواد ادای حج عمره ادای حج فرضی میخوان از سمت شمال میخوان به خاطر حج عمره برن میتونن از مزار شریف روزهای چهارشنبه هر هفته پرواز بکنن. از راهی چی که میرفتیم خیلی مشکلات بود. 20 ساعت 21 ساعت سالنگا که بند بود از کوته خوا میرفت از پنشیر میرفت خیلی مشکلات بود. الحمدلله در مردم ولایت های نو ولایت مزار شریف خیلی خوش شدیم که مردم خوش است که از همینجا پرواز دارن. که څه هم تر دې وړاندې د کابل او جدې ترمنځ دوه اړخیزه الوتنې ترسره کېدلې خو دا لومړی ځل دی چې له مزار شریف څخه سعودي عربستان ته الوتنې کیږي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې کامیار هوایي شرکت د بلخ مولانا جلال الدین محمد بلخي له نړیوال هوایي ډګر څخه پاکستان، ایران او ترکیې هیوادونو ته الوتنې ترسره کولې. یاد هوایي شرکت په راتلونکي کې پلان لري چې هندوستان ته هم خپلې الوتنې پیل کړي.